یو کس دغه بچیو دا بچو دی بچو ردی سړی سره دومره احسان دومره ښېګړه به کوله د خپل پلار سره چې وایي دیو به د لورې ځینې اوبه راوړلې اوبه به یې راوړې هلته به څواري وي اوبه کول نو خپل پلار یې ډېر سپین ږیری شوی او بوډا شوی او غریب به ګرځېدی هم نه شو نو وایي دې بچو به دا پلار ځان سره په سورلۍ باندې کېناو او هسې به یې ځان څه بوته چې زه چکر به م ولګوي لږ به یې بار دغه شي دا فضا کې به لږ کښېني صحرا ده لږ به یې طبیعت برابر شي نو به ځان څه په سورلۍ باندې بوته هره ورځ به یې همدغه شانته چل کاوه چې بوته هلته یو پیو د هغې نه به یې اوبه راوړلې نو چې کله به دا ورسېدل ته پلار به یې راکوز کړو د یخنۍ موسم و د یخنۍ نو پلار به یې راکوز کړو بیا به یو غاړې ته کېناو هغې ته به مخې ته اور بل کړه چې ته دې ته ګرمېږه موږ به دا څاروي مو اوبه کړو او بیا به دا خپل لوښي موښي ډک کړو د دې کوهي نه او بیا به ځو د خیره همدغه شان کار به یې مخه باندې کوو په دې کې یو بل کس دی هغه راغی د هغه سره خپل زوی م ورسره دی او دا زوی او دا پلار راله دوه په دوه باندې او دې کوهي ته به کله کوزېده ښکته اوبه به یې راخېژولې یو کس په ښکته ورکوزېده په رسۍ باندې به ورکوزاوه په دې کې اوس دا پلار او زوی ونښتل زوی ورپې بدماشي کوي په پلار باندې او پلار ته به کوهي ته کوزېږي زه به بره ودرېږم او ته یې بچیه زه کمزوری یم زه څنګه کوشم ښکته دبا به یې وکړه چې اوس یې دلته وام پرېږدم دې نه ګورې کوزېږي به ښکته زه به تا نه په مخه باندې اوبه راوړم چا به کوشله ورته د دې بل کس بچو چې کله دا کس ولیده نو دې اراده وکړه چې دا سړی څومره بدبدقه دی دا څومره بېحیا انسان دی چې دا د خپل پلار سره داسې معامله کوي چې هغه په زور باندې ښکته کوزوي کوي ته اراده یې وکړه چې ورځو دا هلک وهو دا ولې د پلار سره چې بد اخلاقي کوي دې پلار یې ورته ویل بچو لږ په قلار شی ویل ویل په قلار شی ویل وجه دا ده ویل دا کوم ځای کې چې تاسو زه کېنولی یم که دا تاسو راوکنسته تېر چاپېره دلته به تاسو ته سکاره میلاو شي په دې وجه به میلاویږي چې ما به هم خپل پلار راوست او دلته به مې کېناوه اور به مې ورته بلاوه ما به اوبه وړلې او دا کم کس چې دا زوی په زور باندې کوزوي او همدقه سړي ده به خپل پلار راوست او په زور به یې دې کوهي ته کوزاوه نن د هغه بدله ده چې هغې ته میلاویږي څنګه چې کار کې همغه شان تېل بچي غلی شوي دا د پلار سره معامله کړې وه نن داسې هم دا معامله کېږي او ما د خپل پلار سره دا معامله کړې وه نن تاسو دا معامله ځکه ما سره کوئ دا قانون دی زما ورونو چې څنګه کار کې همغه شان ته به تا سره کېږي